اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین مخکې فوجداري قانون چې هغې ته زمونږ په اصطلاح کې کریمینل وی فوجداري قانون هغه په دې الفاظو کې بیان شو چې کتب علیکم القصاص دا گویا کې د فوجداري قانون هغه بنیاد درته ذکر کړي او بیا دویمه حصه دا و چې ولکم فی القصاص حیات دا د ټول فوجداري قانون هغه خلاصه ذکر کړه اوس درته دیوانی قانون بیانوي چې کوم د ځمکو سره د میراث سره د جیدات سره تعلق ساتي دې ته دیوانی وي هغه قانون درته بیانوي چې د دې خیال ساتل هم پتا سو باندې فرض دي او دیوانی قانون بنیاد چې دی نو قرآن پاک په دې الفاظو سره بیان کړی دی چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے خلکو د یو بل مالونه او جیدات په ناجیزه باندې مخورئ نو چې هر کله دا خبره ذهن کې پریوزي چې زه د بل انسان مال په ناجیزه اونخرم بس خبره خلاصه شو جنگ ختم شو دا څومره فسادات چې دي خود دې فسادات بنیاد او جړ دی چې د یو انسان حق نه جوړیږي هغه د خپل حق ثابتولو کوشش کوي یې په زور باندې اخلي یې په مقدمو باندې اخلي یا په هر طریقې په دوکه باندې خو چې یاره زه چې هر کله یو انسان ته دا پته چې دا زما حق نه دی او زه نالم جګړه به ختمي نو دا د فوجداري قانون گویا کې هغه ټول بنیاد په دې یو خبره اسلام روان کړل چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل په ناجیزه طریقې سره د یو بل مالونه مخور دین اسلام د خلکو جانونو ته مالونو ته مکمل تحفظ ورکړ دی نوی کده دې دومره خبرو باوجود یو ځای کې خرابي پیدا شي فساد پیدا شي نو د هغې د سمولو دپاره بیا قانون شته بیا به دې قانون ته رجوع کوي عدالت ته به رجوع کوي او بیا به جج چې دی نو حق او سچ فیصله کوي نو گویا کې نن په دې ترجمه کې د وراثت وغیرہ هغه قوانین ذکر کوي کتب علیکم فرض کړی شو په تاسو باندې وصیت کول فرض کړی شو په تاسو باندې اذا په هغه وخت کې حضوره چې حاضر کړي احدکم الموت یو ته په تاسو کې مرګ یو کس داسې حالاتو ته روان شو ډیر زیات بوډا شو ډیر زیات بیمار شو نور داسې حالات ورته جوړ شو چې د زندګۍ نه تمه پاتې نشوه ډیره نو دغه ټیم کې الله فرمایي ان ترک خیره کچری پری خودلی وی د مال نو څه په فرض دی الوصیت وصیت په فرض دی کمال چې دی هغه مراد دا د پریخي نو هغه وصیت په فرض دی خیر نه مراد دلته چې کم دین مال له بل خیر معنا غوره چیز دی بهتر چیز نو د سود مال حرام مال ناجیز مال ته خیر نشي ویل هغه ستاده پارم شر دی د نورو د پارم شر دی خیر حلال مال جائز مال د پاره چې کم دی لفظ د خیر استعمالي او دلته مراد ته مال چې صفات شي
د خیرن ټکی کې د مفسرین فرمایي چې دا اکثر جلیل القدر مفسرین وی رائے دادا چې دا خیرن نه مراد مال دی، لیکن بعض پکې دا وی چې یاره وصیت الا پکار دی چې دا مال ډیر وي. سو مراد دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې چا ورته وی چې یاره پلانی 300 دینار پرېښود خو وصیت یې ونه که، نو هغوی ورته وفرمایل چې دا خو لږ مال دی د وصیت قابل نه دی. داسې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو بیمار تپوس له لاړه، نو هغه بیمار ته چا وویل چې وصیت وکړه، نو هغه ټیک کار نه کوي. ها یا خدای پاک داسې چلو بټن وختي اورېږه ته لږ صبر وکړه. امجد صاحب بحالې پرېږده وختي هلته هاشم مور ډېره بیماره ده، دي دا نعتونه غږول نه هغې ته موږ په بټن بند کړی وه په بیټک کې. کیدی شي چې بټن بند دي، ته تپوس زر ټلیفون باندې تپوس وکړه. ها بهرحال فکر وکړئ. نوی هغې ورته وویل چې یاره وصیت خو په خیر کې کېږي او تا خو ډېر لږ مال پرېښی دی، دا د اولاد ته پرېږده. مقصد د خبرې دا دی ځان پوه کړي چې مال دومره وي چې انسان یې د بل چا دپاره وصیت کوي او خپل اولاد پې چې کوم دی محرومه کوي، نو دکه کار ښه نه دی، دا کار ټیک نه دی. که مال دومره ډیر وي چې هغې کې گنجایش د بعضو مفسرینو ګورې دا رایه ده چې هغې کې گنجایش وي، نو انسان بیا جایز طریقې سره د شریعت د قاعدې مطابق وصیت کولی شي. یوه خبره. اوس دغه وصیت به د چا دپاره کوي؟ للوالدین، د مور او پلار دپاره، والاقربین، د خپلوانو دپاره، بالمعروف په ښه طریقې سره. خو دا خبره اوس منسوخ شوې ده. دا هغه ټایم کې چې کله د وراثت د قانون نه مخکې چې کوم دی دا خبره وه چې د مور او پلار دپاره، خپلوانو دپاره په حق کې به وصیت ضروري و. لیکن هر کله چې صورت النساء آیاتونه راله او قانون د وراثت بیان شو او د وارثانو حصې مقرر شوې، نو بس بیا څه وایه زه بس بیا غرغر ته غوږ کېدم. او په دې وخت کې خو څه نه کېږي، اوس دې وخت کې نه سیټ کېږي که نه، امجد صاحب نه کېږي، نه پوهېږي پرې. زه بس صحیح شو، دا خو نقصان شو. ها نو بس ما ته فکر وکړه، زه بس پرېږده خیر ما ته فکر کوي. لیکن هر کله چې میراث او د عدت وفات قانون راغی، نو بیا د وصیت دا حکم چې کوم دی هغه منسوخ شو. د میراث متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې لا وصیت لوارث، وارث دپاره وصیت نشته چې د چا حق قرآن بیان کړی دی د هغه دپاره ته چې کوم دی وصیت نشي کولی، ځکه چې هغه له قرآن حق ورکړی دی. او د عدت متعلق چې کوم دی نو قرآن هم ذکر وکړو چې 14 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې، بس خبره خلاصه شوه. نو گویا کہ دا آغا ٹائم کے دا خبر ہوا چھ کلا دا قانون دا وراثت لازم نو. حقا علی المتقین دا خبر لازم دا پا متقیانو پرہیزگارو باندے، متقیانو پرہیزگارو باندے، یعنی چھ قانون وصیت منسوخ شو. اس البتہ دیکھ یو خبر دا چھ غیر ورثا دا پارا چھ کم وارثان ندیا او داغی پا وراثت کی حصہ مقرر ندا، نو دریم حصہ کے چھ کم دے وصیت انسان کولی شي چھ سمرا مال جائیداد دے داغی پا دریم حصے کی اجازت دے وصیت کولی شي. دریم خبر ادا دا چې په دې آیاتونو کې د عربو یو جاهلانه رواج داغه اسلام وشو. د عربو کې ودا دستور په هغه وخت کې چې د وفات په وخت کې به یو سړی چې کم دی خپل ټول مال داسې خلکو له ورک چې هغې سره به اړو رشته نه وه، بس دا ما پلاني له ورک او دې له به دا نوم ورکو و چې دا د سخاوت لویه علامه ده. نو خپل بچي به یې خوار کړه، خپل رونه به یې خوار کړه او ټول مال به بل چاته ورکړه چې بچي زه ډېر لوی سخي انسان یم، ما ټول مال بل چاته ورکړه. او والدین به محروم کړو ځکه چې والدینو دپاره هغې له به هم څه ورنه کړه. اسلام دغه ظالمانه رسم چې کوم دی نو هغه ختم کړ. او د وصیت قانون چې کوم دی هغه په اتفاق د امت د علماو اوس هم جاری دی،
لیکن دا درېمه حصہ کې البته یو خبره پکې بعض مفسرینو کړې ده چې یاره ټول وارثان عاقلان وي، بالغان وي، ښه سمجدار وي، او که بالفرض هغوی په اتفاق سره چې کوم دی اجازت کی چې بس د دې یو کس په حق کې هغه وصیت کی او دی وي زمونږ په بالکل خوښه ده چې دا مال د ټول دته میلو شي، نو البته د دغه خبرې هغه گنجایش پکې شته. نور د درېمې حصې نه سیوا مال یو انسان چې کوم دی هغې وصیت نشي کولی. او دې ځای کې الله فرمایي حقا علی المتقین، دا حق لازم دی په متقیانو باندې، یعنی فوجداری یا دیوانی قانونو باندې عمل کول ډیر سخت دي، ځکه چې په فوجدارۍ کې یو سړی قصاص ته تړلی کېږي، مرګ ته تړلی کېږي، او بل طرف ته په دیوانی مقدمو کې چې کوم دی د هغه نه جایداد به ځي. نو داسې قسم له خبرو ته تیارېدل بغیر د الله د یرې نه نه کېږي، چې څو پورې د الله یره ړه ته نه ده راغلی نو په دې احکاماتو باندې عمل کول چې کوم دی نو هغه ګران دي. فمن بدله، پس هر چا چې بدل که دا وصیت بعد ما پس دا غینا سمعهو چې دو وورېده ده، دی وورېده او دی بیا بدل که، فانما خبره دا ده برنه ده اسمه ګناه ده د دې علی الذین په هغه کسانو باندې دا یبدلونه چې هغې بدل که دا وصیت، چې چا دی وصیت کې تبدیلی وکړه او هغه تبدیلی داسې وکړه چې هغه تبدیلی د شریعت مطابق نه و، د شریعت نه خلاف و، نو ګناهګار په دغه خلک شو چې چا دا تبدیلی وکړه، چا دا ظلم وکړه. ان الله بشک الله پاک سمیع علیم، ښه اورېدونکی دی او عالم دی. الله وی تاسو به څونه نقصان وکړئ، ستاسو ټول ریکارډ ما سره موجود دی او زه به درنه د دې تپوس کوم، نو ښه به دی چې ستا ته کوم خپل حق میلاویږي هغه ورکه او نقصان مه کوه پردې حق مالا وصیت غلط طریقې سره چې کوم دی مه فیصله کوه. فمن خافه، پس هر هغه څوک خافه چې یریده من موسن د وصیت کوونکي د طرف نه جنفن د حق تلفی او اسمن یا د ګناه چې دی به زیاتی وکړي، دا څوک چې وصیت کوي دی زیاتی کوي یا زیاتی یې وکړه په دې خبره کې او دا د ګناه خبره ده چې وکړو، نو الله فرمایي فاصلح بینهم، د دې په منځ کې چې کوم دی اصلاح وکړي. یعنی بعض اوقات وي یو انسان د یو پلار د یو زوی نه خفی او دی د جیداد نه محروم کی چې دله به زه هېڅ نه ورکوم، نو دا خبره غلطه ده، دا د ګناه خبره ده، د وراثت نه دی محروم کولی نشي، دا حق الله تعالی هغه ته ورکړی دی. نو په داسې صورت کې اسلام فرمایي چې دې په منځ کې صلح وکړي، چې دا پلار هم رضا شي، دا زوی هم خوشحاله شي، رضا شي، او د دې دا خفګان په ختم شي، نو دا ډېره ښکلې خبره، دواړو ته پکې فایده میلو شي. د دې نه علاوه که یو میت د هغه وصیت د شریعت نه خلاف، نو د میت ولی چې کوم ذمہ دار کس دی یا وصوي چې چاته وصیت کړو یا د مسلمانانو حاکم عدالت قاضی وغیرہ، هغه به دغه وصیت منسوخ کړي او په دې کې به انصاف وکړي چې کوم وصیت د یو مړي ناجایز او د هغه وارثان ووایي چې بھئی د دا وصیت کړ دی خو دا زموږ دپاره نقصاني دی، دا خو موږ تباه کېږو په دې کې که په دې وصیت، نو هغې به خبر عدالت ته قاضي ته به مخکې کړي، حاکم ته به مخکې کړي، هغه به د شریعت د قرآن او حدیث په رڼا کې وګوري چې څونه حده پورې دا جایز دی، نو هغه به که هغه ناجایز و د هغه وصیت به ختم کړي، مات به کړي او هغې له به د شریعت رنګ چې دی نو هغه ورکړي. ان الله بشک الله پاک خجی سشو فاصلح بینهم، نو صلح وکړي په منځ د دوی کې، فلا اسم علیه، نشته دی هیڅ ګناه په ده باندې چې صلح وشوه، یعنی وصیت بدلول ګناه ده، لیکن که یو داسې وصیت یې بدل که چې هغه وصیت د شریعت نه خلاف، نو دې انسان باندې ګناه نشته، ځکه چې ته د حق تابعداري وکړه، ځکه چې وصیت بدلول ګناه ده، خو چې یو سړي وصیت غلط او غلط وصیت چا صحیح کو نو بیا خیر دی، بیا د باندې ګناه نشته، ګناه نه دی، بیا یریږي نه. ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم، ډیر بخونکي او رحم کوونکي ذات دی. کله چا داسې څه د وراثت متعلق یا د رضاعت متعلق څه مسله وي یا د طلاق مثال په طور
نو دا درې وانه خبرې انتهایی نازکې دي. نو زما اکثر مرګرو ته دا رای چې تاسو به خپله خبره په یو کاغذ ولیکئ او ماله بیا راکړئ چې هغه ښه پس سړو دماغو انسان د هغې جواب بیا وکړي. که د طلاق سره تعلق ساتي، که هغه د وراثت سره تعلق ساتي، که هغه د رضاعت دا پی ورکول ماشوم دا داسې غرړه به زمونږ علما فرمایي داسې غرړه به جواب نه پکار چې او بس داسې دی او بس هغه به جواب وکړي او ماله جواب نه راځي او زه به وایم چېرې دا خو به اوس مجلس کې خاموش کېږم راشه بس غلط جواب وکړه خو وکوله نو ګناهګار هغه هم شو زم شم. نو دا خبره تاسو تاسې ما عرض کوله. که داسې د چا څه خبره وي څه تپوس کول او هغه داسې نازکه خبرې نو ځکه چې دا د حلت د حرمت سره تعلق ساتي، د آخرت سره تعلق ساتي، د ګناه او ثواب سره تعلق ساتي، نو هغه به بیا په یو کاغذ باندې ولیکئ ماله بیا راکړئ. زه به انشاءالله د هغې ښکلې د خپل هغه مناسب ښه مطمئن جواب ولیکم تاسو ته بیا درکړم. بسم الله. درېیمه حصه داسې لکه یو سړی چې کوم دی الفرض وفات شو 3 لکه روپۍ ته پاتې شو، لکه وفات خو لا نه دی که نه او د 3 لکو روپو ماهر دی نو د 1 لک روپو پورې دی چې کوم دی وصیت کولی شي. 1 لک د داسې کسانو دپاره چې هغې په وراثت کې حق نشته او هغې له لکه خورهیونو شو داسې نور که نه لږ رشتهدار وغیره نو هغې ته ورکولی شي. اعوذ بالله من بسم الله. کتب علیکم فرض کړو شو پتا سو باندې اذا پاغ وخت کې حضوره چې حاضر شي احدکم الموت پتا سو کې یو کس ته مرګ ان ترک خیرا کپریخي وی سمال الوصیت وصیت کول په فرض دی للوالدین د پاره د مور پلار والاقربین د خپلوانو بالمعروف په طریقې سره حقا دا خبر لازم دا علی المتقین په تقوادار او متقیانو باندې پرهیزګارو باندې. فمن بدلو هر چا چې بدل کدا بعد ما پس دا غینا سمعه چې دو اورید دا وصیت فانما خبر دا د بل نه دا اسمه گناه د دی علی الذین په هغه کسانو باندې دا یبدلونه چې هغه بدل کی دا نصیحت چې چا دا بدل ک گناه په هغه باندې. ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدن کې دی عالم دی. فمن خاف هر څوک چې یرید من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د زیاتینا د حق تلفینا او اسمن یا د ګنانا فاصلح نو صلحو کا بینهم په منځ داوی کې فلا اسم علیه نشته د هیڅ ګناه په د باندې. ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم ډیر بخون کې دی او رحم کوون کې دی. صدق الله العظیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صباح کے خیر دل طرح پروگرام دین کوشش وکړئ چې لږ د وخت ځان ورسوي که پروگرام خیر د لانم شروع شي چې تاسو په کینه لکه هغه دا چنګچانو والا اکثر چې کم دین خپل مرګري په چنګچي کې یو کس دوکینی چې سورلو ته پته ولګي چې یاره بس دا چنګچي فوټا کې دوه والا نو چې دا خپل مرګري په وخت راشي نو پروګرام به شروع شي او کنه رانی شي بیا به پروګرام په خپل چې کم دین لیټ کیږي. الله تاسو ټول خوشاله کی دا پروګرام دی الله په خیر خیریت سره وکیا او په خیر خیریت سره دی الله سره ته ورسي. اللهم ارحمنا وارحم محمد صلی الله علیه وسلم. اللهم انصرنا وانصر محمد صلی الله علیه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلی الله علیه وسلم. جزاك الله خدای خوشاله کا.